زمون په کلی کې یو سړی و، هغه به د سقاط غوټه په جیب کې پرانیسته، نیمې به یې پټې کړې او نیمې به یې راوویستې. چا راته وی دی داسې چل کوي، مال خو ټوله ګڼکپي ده نو. تېرو ورځو کې یو مړي له تللی وم، د سلو کاپه یې تقسیمول، ما پسې مې یو کاپه یې راوړ. کار خدای ته چا غریب وایي نه که نه جي چاله بل چاله به یې ورکړي. وروسته شه وروسته شه ویل ښه لویه بس منډه یې ما پسې راوړ. اوس هم زه چېرته مړي کې پېښ شم نو ما پسې هم سقاط راوړي. په ما کېږي؟ په ما زکات کېږي؟ زما عزیزانو ستاسو هر څه تباه دي. او مونږه څنګه شو؟ مونږه د غورغوشتو مولانا صاحب په شان شو. 50,000 روپۍ نن نه 30 کاله مخکې د افریقې سیټانو والا ورکولې ویلې میں نہیں لیتا. لے لو حضرت نہیں لیتا. ما ورته پښتو کې وی جی دا ولې نه لې دا 50,000 روپۍ 30 کاله مخکې. 50,000 څومره وی؟ مال جی ولې نه لې؟ ویلې دې پیسو ته مې د قرآن یو آیات نه پرېږدي. مال کوم آیات؟ ویل تاسو اوس زما روټۍ دې سیټانو تا وخوړه او قرآن ویلی دی چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. نو کدا پیسې ما واغستې نو دا به د دې روټۍ بدل جوړ شي او روټۍ به د خدای دپاره نشي. 50,000 روپۍ د نن نه 30 کاله مخکې. علما داو، خلق داو. بیا ما ته په پښتو کې وایي، ما ورته پښتو کې ویل مالجي وایلی چې مال یې راکوي. بیا ما ته ویل وایه تا سره به په لاره ځي ته هم ګڼکپې ویل بیا وشو کوه که خو ما نه وځئ. او مال یې قرآن وخوړو چې دا کومه روټۍ تاسو وخوړه دا اوړه مې په قرض اخیستي دي. دا اوړه مې په قرض اخیستي او 50,000 روپۍ د نن نه 30 کاله مخکې ما اخله. دا څنګه سړی و؟ دا داسې سړی و چې د حدیث درس به یې پړاوول او کوم حدیث کې به چې د ورځې ورته اشتباه شوه چې دا داسې دی که داسې دی، د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وي چې دا حدیث داسې دی. واو، یعنی 80 کاله د پیغمبر حدیث پړاو کړي دي او 80 کاله د شپې ورته پیغمبر په خوب کې د حدیثو اصلاح کړي. بیا ما ته وایي ما ته چې ما یو کتاب لیکلی او په توحید کې توحید د شپې خوب کې ملائک راله او زه ونیوم چې تیار شه خدای ته دې پیشي کېږي. وی ما وی چې ما به کتاب کې څه غلطي کړي چې خدای ته یې پیش کړم. راته وی چې نصیر الدینه دا کتاب تا لیکلی؟ ویل مال چې یا الله ما لیکلی. وی راته وی چې ځه ته ژوندی یې او هر څه مې درته معاف کړه. علما داو. یو محدث ته شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دیوبند صدر مدرسو، هغه دا راوی متعلق وایي چې هذا الراوي عند المحدثين ليس بقوي ولكن إذا مات قبره يفوح حين دفنا. ربي زده کوي
مونږ د دنیا تعلیم هم تباه شو. الکان چې ټول ورځ بلی ټکی هغه کالجونه ویلی شي چې امتحان ورکي پلار او مور بیا په پروفیسرانو پسې ګرځي چې هله پرچې کمزوري کړي. الکان تباه شو. مذهبي طالبان هم ماما ټول غرق شو. دا مدرس ملیان نه جوړي. عربي یو ټکی نشي وی. نعمت خان چې جمعات کې یو عرب را پاسېدو، یو مولا تقریر کولو، ورته یا شیخ فترکنی انا اسأل من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مکه. نو مولا ورته وی چې چپ کړه. نو عرب وی چې یا شیخ انا لا ادري چپ کرو ايو شيء چپ کرو. قلت لك انت اجلس وانا اسأل من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه وقلت چپ کرو. دی بیا ورته چپ کرو. مولا له دومره نه ورتله چې په عربي کې هغه عرب ته وایي چې فسکت، لفظ فسکت باندې نه پوهېږي. نو زما عزیزانو مونږ دوره وکړو او 2 ټکي عربي نه شو ویلی. بی اے پاس کی د درخواست لیکلو په چل نه پوهېږي. نو الله در باندې څه عذاب نازل کړی دی چې بی اے پاس په جونیئر کلرکۍ پسې ګرځئ دا هلکان که نه. اوس په بینډ دی بینډ بینډونه غږوئ. وی د بلدیات انتخاباتو پورې په نوکرو بین دی بین. او چې دا بیسو خوښي هغه د پاره بین نشته. غریب د پاره بین دی بین. راشئ ما سره وګورئ د ایم او د بی اے درخواستونه د سپایي برتی کولو د پاره پراته دي. سپایي نه برتی کی عذاب در باندې نازل دی که نه؟ تمام نوجوان طبقه تباه شوه. تعلیمونه یې کړي دي ځای نشته. ډیپلومې اغوستې دي ځای نشته. چې د لور کویدن مې ده او په انټرکان هوټل کې دې ما ته د میوزیک اجازت میلو شي. اوسنۍ خبره او سړی هم لوی سرمایهدار سړی و. نو هغه بابو ورته ووی چې دی انټرکان آزاد ځای دی، چرته چې د شرابو پیټۍ پرتی دي او د شرابو کمرې ډکې دي، هلته د میوزیک اجازت غوښتو څه ضرورت دی؟ تاسو خیال